بالاخره را پیدا هم کړه دا یوازینی هغه ګل دی چې خلک ترنه ډېر شکایت کوي د ډېرو مزلونو وروسته او بالاخره را پیدا هم کړه دا ورسېدو چې د ده نه خلکو ډېر شکایت د ګلپیانو مرکز ته راورسېدو نو اصل کې مومند صاحب خبره داسې ده چې د بعضې ولایتونو انار مشهور دي لکه د کندهار لکه د خوست سنځلې د خوست سنځلې د میدان وردګو مړه مشهوره ده یا کې خلک کورت ډېر مشهور خو په لغمان کې چې دی بیا نو ګلپي ډېر زیات مشهور ده او په دې فیسبوک کې سوشل میډیا باندې ته خلک ډېر زیات شکایت هم کوي یو خبره کوم یو بل مې پوسټ ولیدو چې په لغمان کې سړی په دکان کې وجه ولا اخري په څنګه سره ګلپین دوه ګلپین ورسره فری ورکوي او یو بل کس را دغه کیسه کړې وای چې یو لغمان یو ملګری راغلی ویل چې ما تحفه درته راوړی چې ګورم غټ ګل یې راوړی که نه نو دا ډېر دي خو په اصل کې خبره داسې ده چې دا خو د وطن هغه خبره چې زراعت دی نو ګلپي ته ضرورت شته دی مولی ته شته دی مولی سرخک ته شته دی لوبیا ته شته دی بینډۍ ته شته دی خو لغمان په دې شي کې موږ منلی دی چې ډېر ښکلی زراعت لري په ټوله کې ښه سبزیجات پکې کېږي او د ګلپیانو په سیزن کې نو بیا ګلپین بیخي ډېر کېږي یوه سوال راته یادېږي دا په یاد شو چې دغه د ګلپیانو سره د دې نور داسې نږدې رشته دار کم یو دي لکه دا خو د ګلپیانو خپل یو خاندان دی لکه د ستروسو خاندان بیلي که نه چې په هغې کې نارنج او مالټه او لیمو او که نه تورنج دا ټول راځي نو دا بیا خپل یو خاندان لري چې ما ته به ډېر نومونه رام نشي لکه ګلپي دی بیا یو بل لکه د ګوپي دی چې هغې ته کرم ګوپي وایي نه 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 هغه داسې تک شیني دا ځای مکمل تک شیني لیدونکی کیدای شي نوم ورته ورځي ویلي کي دې در څنګه هغه کرم ګوپي بند دي کاوم په د دې په خاندان کې خو دغسې پاڼه چې لري که نه دا ټول د دې په خاندان کې بیا دې کې رنګونه دي سور کاوو او سپین کاوو او تور کاوو دغسې بیل بیل خو په خاندان یو دیکان زمیندار سره به انشاءالله تعالی خبرې وکړو چې په دې کې خو په واقعیت په لومړي ځل زه ګل تنګ کړم دروند دی او درونوالي بالاخره دغه خلک ټول په یو ډول نه یو ډول د ګلپیانو سره وابسته خلک دي دې کرلي دي دغه لور باندې راکاټ کوي او دا رور چې دی دا نو بیا د ګلپیانو تجار دی نورو ځینو ته انتقال خو اول به زه د سره خبرې وکړم څنګه دی سږ کال د ګلپیانو فصل ښه دی اوس ښه ټاټ فصل دی اوس د ګلپیان دی اوس د سکاټا دا پکې وروسته راوځي ګرمه دی هغه مخکې راوځي او دا دې نه وروسته اوس دې مال کې دا سکاټا دي او دې نه پسې دا نور ختمېږي دا لومړنی راوځي که وروسته راوځي دا وروسته راوځي دې مخکې ګرمۍ هغه مخکې راوځي دا سکاټا دا وروسته راوځي دې نه مخکې چې کوم راوتلي خو تېر شوي دي څومره ځمکه تا کرلې وه په ګلپیانو باندې ما خپله یو جریب ځمکه کرلې ده یو جریب ځمکه دې کرلې وه د هغه اخري ګلان دي داسې مې پوه کړه دغه د ګلپیانو خو خپل یو خاندان دی لکه ګوپي او کرم ګوپي او دغسې دغه څو ډوله ګلپیان دي دغه نومونه راته واله دې کې سکاټا بیل دي ګرمه بیل دي یو کرم دي هغه بیل سپین زر دي ایکلینډ بیل دي او دې قسمه دي سوزه قسمه هر قسمه ګلان شته پکې او دغه یو ګل ګوپي ته په څو باندې خرڅوي دا خو دلته موږ خرڅوو 10 روپۍ 15 شلو پورې خرڅوو لکه سل او 15 نو ته چې خپله دومره ګلپین کرې کور کې هم پخې خپله که نه صرف په خلکو باندې خرڅوې نه دا خپله هم پخوو بس د کلي کې مې یار دوست له چا نه کرلي نه وي هغو ته هم ورکوو راشي بټي ته بس ورته وهو وړي کور ته موږ خپله هم پخوو کور کې کله دې د خپلو ګلپیانو کې داسې یو غل نیولی څوک یې په غلا دې ګلپي راشکوي او تا ګیر کړی که نه بس دا خو بس ماشومان پکې ډېر نیولي دي دا بټۍ بس دا ورته وایي چې بیا مه کوه ډېره زیاته مننه نو ستا نوم وروره څه شی دی زما نوم محمد صابر دی محمد صابر دی په خپله هم ګلپین کرې که نه صرف د خلکو نه نه بس خلکو نه اخلو کوم ولایتونه د لغمان څخه ګلپین ځي وروره لغمان او لغمان نه ونیسه چې کابل او مزار او غزني او خوست او ګردیز او مزار کې به نرخ لا ډېر جګېږي هغلته به یو ګل تقریبا په څو باندې هلته به یو ګلي 50 روپۍ به وي 50 باندې او دلته ته په 19 باندې اخلي نو تقریبا دې باندې 15 روپۍ کرام راځي غالبا کرام ورمان په سر باندې هم دغه وړې که نه دا نور دا کرم ګوپي هر څه وړو دا ټول ډولونه پیاز او کچالو ګلپیان او د لغمان ټینډې او بادرنګ ګلپین نور په کوم ولایتونو کې کېږي ننګرهار کې کېږي دلته کېږي خو لغمان پکې ډېر زیات مشهوره دی لغمان سبزیجات د لغمان مشهوره دي نور کم سبزیجات په لغمان کې کېږي لغمان کې مولی سرخک پالک گجنی کچالو پیاز ګوپیان کرم کاوو ترې تیزک
دا کوم میوه کوم ترکاری دغه ټوله په لغمان کې لغمان ځمکه چې د اوبم ډېرې لري او زراعت هم چې د ښه زیاته میوې خو هر شی د لغمان کېږي سره که میوه وایي او ترکاري باب خو هر کوم یو ترکاري باب ټول په لغمان کې او تاسو به اورېدلي د لغمان د ګلپیان نه په دې سوشل میډیا او فیسبوک او دې کې خلک ډېر زیات شکایتونه کوي. تاسو کله داسې خبر شوي یاستئ د ملک په کچه د ګلپیان نه خلک یو شکایت هم کوي لغمان کې ټول هم دا ګلپیان کېږي او ټول افغانستان ته رالي؟ دا د خلکو نظر ده خو خبره دا چې وخت او زمان د خپل د لغمان یو ځمکه 3 فصله کوي. وخت په وخت سره میډیا کې او تبلیغات کې په دې خاطر چې زیات کارل کېږي. زیات کار کېږي. نو دا خو ښه ده چې دغه د هېواد زراعت څومره قوي کېږي مضبوطېږي هماغومره خلکو ته د کار زمینه مساعدېږي او د کار زمینه کې چې دی ملک خپله چې دی ترقي او پرمختګ. جانان جانان وطن افغانستان وطن جانان جانان وطن افغانستان وطن درنا لوګه بکرم زل تخپل ځان وطن او د خپل ځان وطن جانان 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 وطن افغانستان وطن جانان جانان وطن افغانستان وطن درنا لوګه بکرم زل تخپل ځان وطن غیرتونو مسکانا د حماسونو وطن لري لوړ شان او زینت په دې جهان په دې جهان وطن افغانستان وطن جانان 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 وطن افغانستان وطن جانان جانان وطن افغانستان وطن درنا لوګه بکرم زل تخپل ځان وطن او د خپل ځان وطن جانان جانان دستا پالون کیو مونگا دستا روزون کیو مونگا لرو پزړو کې مینا لرو پزړو کې مینا ستا په هر ان وطن